ابي لیث سمرقندي یو حکایت را نقل کړی دی. هغه فرمایي د عبد الله ابن لباب په نامه باندې د ولی الله حالات ذکر کړی دي. دی وایي یو د زمانې یو ولی الله بل ولی الله ته خط واستوي او دا خط بیا لاس پر لاس د هرې زمانې ولی الله به بلې ورته استوي د پاره د قناعت چې قناعت حاصل شي. دې خط کې به لیکلي وه خبردار واوسېږه چا چې توکل و رب العالمین ته کوي او ځان یې د خپل زړه او د خپل قالب څخه ځان الله رب الجلال ته وسپارئ، رب العالمین بیا د دنیا کفایت کوي. یو چا ځان داسې جوړ کړي چې زه به د رب العالمین د رضا کارونه کوم، زه به د رسول علیه السلام د سنت د طریقو د مطابقت کارونه کوم، رب العالمین یې د دنیا کفایت کوي، دنیایي حاجات چې لري هغه به رب العالمین ورکوي. دا یو په دې خط کې دا لیکلي وه. دوهمه خبره دا پکې لیکلې وه دې خط کې چې که چا د خپل زړه او د الله په مابین کې اصلاح راوستل، د خپل زړه دومره صفا کوي چې د الله رب الجلال عبادت ته متوجه کوي او د الله رب الجلال مناجات ته متوجه کوي، الله رب الجلال به د خلکو په زړه کې د محبت واچوي. دا دومره خبره وه. درېیمه خبره یې دا ورته کړې وه که چا خپل پټ ځان اصلاح کوي، په خپل زړه کې ځان د ریا او د حسد او د کینې څخه وساتئ، رب العالمین بیا په ظاهره اصلاح. دا درې خبرې به یوه ولی الله بل ولی الله ته استولې. خو واوره دا خبره یوه بیا دا پکې استوله چې کوم چا ته رب العالمین اراده ده هلاکت وکړي نو هغه په درو شانو کې مبتلا کړي او په دې درو ابتلاو کې ناکامه راوباسي. الله رب الجلال دې موږ تاسو وساتي. کوم درې شان دي؟ که یو چا ته رب العالمین د هلاکت اراده وکړل بیا هغه چا ته علم ورکړي خو عمل ورسره ورنه کړي. که یو چا علم درلودی عمل یې نه درلودی بس اوس چې رب العالمین اراده د هلاکت کړې ده ولی په حقیقت به بیره سره چې بیریږي د رب العالمین ته رب العالمین په قرآن پاک کې وایي په حق بیریدونکي چې د رب العالمین څخه دي هغه علما دي. نو چې عالم سو په علم یا عمل ونه کوي نو رب العالمین یې د هلاکت اراده کړې ده. دا یو کس دی. دوهم کس چې رب العالمین یې د هلاکت اراده کړې ده چې الله پاک یو چاته د علماو او د اولیاو او د مشایخو صحبت ور نصیب کړي او د هغه صحبت ادبیات ونه ساتي، دې ته رب العالمین د هلاکت اراده کړې ده. الله رب الجلال دې موږ تاسو وساتي. که یو کس وي د اولیاو مجلس کوي، د اولیاو سره ناسته کوي، خو دا ناسته او دا مجلس په بیادبۍ کوي او د اولیاو د مجلس حقوق نه ساتي، پوهېږي نه چې زه د ولی الله ته د څه دپاره را روان یم او ولی الله ما ته څه فرمایي او ولی الله پر ما څه حق لري او زه باید د ده خبره په کم انداز کې ومنم او په څومره محبت ورته راسم او دا ولی الله خو وارث د انبیاو دی او دا راته ناست دې ته دی چې ما کې اصلاح راولي او راته ناست دې دپاره دی چې هغه نورانیت په ما کې راولي. کوم کس چې د اولیاو د مجلس ادبیات نه درلودل او په دې پوهېدی نه چې زه دربار ته د څه دپاره ځم، خانقاه ته د څه دپاره ځم، دا کس هم الله رب الجلال د هلاکت اراده کړې. دا کس هم علامه د دې ده چې رب العالمین د هلاکت اراده ورته کړې ده. ځکه که د الله پاک اراده د خیر وای په ده کې انقلاب راتلی، د هرې ورځې د مجلس څخه ده خوند اخیستی او د ولی الله د هرې خبرې څخه یې په ځان کې انقلاب راوستی. دا چې په ده کې انقلاب نسته او دا چې په ده کې توجه نسته او دا چې دی د اولیاو د مجلس او د عام مجلس فرق نه کوي نو الله پاک یې د هدایت اراده نه ده کړې. او څلورم شی پکې دا دی، دریم شی پکې دا دی چې یو څوک په یو چا کې شهرت راسي او په یو چا کې د خلکو توجه یو چا ته راواوړي او ته کې د رب العالمین وهم او د الله د پاک د قهر او د دبدبې حیثیت نه وي، په دې نه پوهېږي چې رب العالمین قهار ذات دی او رب العالمین
دا یو رحمت پر ما راکړی، دا شهرت یې راکړی، زه باید د دې شهرت څخه د رب العالمین دین ته خدمت وکړم. که داسې څوک هم پیدا شو چې د شهرت څخه یې د الله پاک د دین څخه خلک بېدینۍ ته اړول، دې سړي ته رب العالمین د هلاکت اراده کړې ده. زما عزیزانو، دربار او خانقاه جوړ د دې دپاره دی چې په سړي کې انقلاب راولي او سړی حقیقي بنده د رب العالمین جوړ کړي، او هغه معالجات تر وشي تا ته در په ګوته کې حسد په دې رقم لرې کېږي، کینه په دا رقم لرې کېږي، او د مسلمانانو سره بغض په دا رقم لرې کېږي، او دا په دې کېږي هغه شیان درته په ګوته کې کوم چې ستا او د الله په مابین کې خلا او فاصله راولي.